ښه ریزلټ وځي د بونیر نه به د دریو ایم پي ګانو د یو ایم ان انشاءالله تعالی وځي چې موږ خپله به دغه څلور واړه سیټونه چې دي خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب ته عمران خان صاحب ته په تحفه کې ورکوو ستاسو دا وعده ده انشاءالله چې تاسو به خپل کمپین د اوس نه چلوئ که خیر په زړونو راج کوونکي تابعدار سړی همدا دی په زړونو راج کوونکي تابعدار سړی همدا دی هر چا ته معلوم شوي چې د کار سړی همدا دی زه په دې شعر سره راغواړم جناب کامران خان زمونږ را روان امینه انشاءالله که خیر کامران خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما خوب رو تحصیل ناظم سید سالار جان بچا پسٹیج ناز د پاکستان تحریک انصاف قائدینو او زما د یونین کونسل شلبانډه نور د امنور په خاوره باندې غیرتمندو سپینروبو مشرانو نوجوانانو وروڼو السلام علیکم د ټول نه لومړی خو زه د خپل ورور ذوالقرنین بھائی د هغوی د خاندان د هغوی د ملګرو د زړه د کومې شکریه ادا کوم چې هغوی په پاکستان تحریک انصاف کې زموږ سره په دې قافله کې د عمران خان د ویژن د لاندې ملګرتیا وکړه او موږ له د ملګرتیا لاس په لاس کې راکړو نو زه د رب نه دا سوال کوم چې الله تعالی دې زموږ مشران او موږ د دوی په امیدونو پوره راول چې د دې خاورې خدمت موږ په صحیح معنو سره او یقینا چې د هغوی د تقریر نه ثابتېده چې دا د دوی د زړه اواز دی او یقینا چې دا کومې خبرې وکړي نو هغې سره زمونږ زړه ته تسلي میلاو شوه او دا ولې یقین دهاني ورکوم چې ذوالقرنین رو خو زمونږ په سر باندې کار کېږي انشاءالله تعالی د پاکستان تحریک انصاف قائدین او موږ به ستا لپاره سر قربانو انشاءالله تعالی به عزت درکړو مخ په وړاندې ودرېږو زما عزتمندو پاکستان تحریک انصاف دا جنډه چې دا د یو سوچ د نظریې نوم دی او هغه سوچ هغه نظریه چې هغه د پاکستان د غلامۍ نه د ازادېدو پاکستان په خپلو پښو باندې ودرېدو پاکستان کې د غریب د درد اواز پیژندو په پاکستان کې صحت کارت ورکول په پاکستان کې د اسلام په نوم باندې د مدینې د ریاست اواز اوچتول هغه ستاسو زموږ قائد پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان صاحب دی او انشاءالله تعالی موږ به د پاکستان په سطح د صوبې په سطح او بالخصوص د خپلې ضلعې په سطح باندې د پاکستان تحریک انصاف د دغه سوچ سره د دغه فکر سره د دغه نظریې سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو دا به مخ په وړاندې بیایو انشاءالله زما عزتمندو تاسو ته معلومه ده چې په دې خاوره باندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی په دې خاوره باندې پاکستان تحریک انصاف خدمات دي څنګه چې په صوبه کې پاکستان تحریک انصاف په 2/3 اکثریت باندې خپل حکومت اغستی دی او یقینا زه د خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب شکریه ادا کوم او زه بالخصوص تاسو د دې غیرتمندو خاورې غیرتمندو مشرانو شکریه ادا کوم چې تاسو داسې منتهک ممبران اسمبلی ته لیږلي دي چې هغوی د بونیر مسایل چې دی هغه د اسمبلی په فلور باندې اوچتوي هغوی د بونیر اواز چې دی هلته اوچت کړی دی هغوی د بونیر اواز په صوبه کې داسې اوچت کړی چې د بونیر ضلع خلکو ته ښوولې ده چې یاره بونیر هم یو ضلع ده بونیر هم د محرومو شکارو او هغه محرومۍ به موږ څنګه لرې کړو یقینا زه پای باندې د خپل ورور د ډیرکټ چیرمین فارجیان باچا زه د خپل ورور د خپل عزت منسټر سین ډبلیو ریاض خان شکریه ادا کوم چې هغوی بونیر ته په یو داسې نظر باندې وکتو او داسې نمایندګي د بونیر وکړه چې د بونیر بچې د بونیر مشر چې زموږ سپینروبې مشران دي کو زموږ خویندې دي کو زموږ میندې دي هغې ته تسلي ورکړې ده چې یاره بونیر دا اواز چې دی دا موږ اوچت کړی دی او په بونیر کې ترقیاتي کارونو جالونه بچاو کړي دي او انشاءالله دا تاسو تمه لرئ چې دا څنګه اعتماد تاسو په پاکستان تحریک انصاف په دې خاوره باندې کړی دی څنګه اعتماد تاسو په بلدیات کې په دې خاوره باندې پاکستان تحریک انصاف باندې کړی دی څنګه چې تاسو اوس د پاکستان تحریک انصاف سره څنګه ولاړ یې نو دا تاسو تسلي ساتئ چې ستاسو دا مینې ستاسو دا خلوصي ستاسو دا جذبه او زموږ د مشرانو دا خدمات دي نو انشاءالله تعالی چې روان الیکشن ډېر زر راتلونکی دی او چې کله مې الیکشن راغی نو څنګه بهرات خان خبره وکړه چې په 2.5 ووټ په دې ځای باندې نو انشاءالله تعالی چې د ویټۍ د خوړ نه واله د سرې تاڼې پورې سرې تاڼې نه واله بره د شنګلې پورې
او د کړاکړه پورې ان شاء الله تعالی چې आवाज راځي ووټ راځي پیټه کولاویږي نو صرف ته عمران خان आवाज راځي چې بیٹھته ان شاء الله تعالی او بالخصوص څنګه چې بخرات خان خبرو وکړه یقینا چې زه څومره شکریا د محمود خان صاحب ادا کومه بکوي چې زه څومره شکریا خپل ورولي خپل قرباني دو د دې خپل دواړو ورونو سره چې زموږ عزت ته زموږ فار دی ریاض خان او فارجان باچا چې ادا کومه بکوي او یقینا چې وخت راشي دا به ثابته کی چې چنار کور ان شاء الله تعالی د چنار کور او د ډله د موږ د پاکستان تحریک انصاف تا کومه ډله چی د سپین روبي مشران چی د عزتمن مشران سپین روبي د ځوانان چی ان شاء الله په دې کې به دورای نه کې خیر دا خلک پروپاګاندا کی خبرې کوي نه زم تاسو ته په دې خوران نور په خوروایم چې د دې مرد ځوان راشي مرد ځوان د مرد بچي راشي د پاکستان تحریک انصاف نه دی د فارجیان نو د ریاض خان आवाज اوچت کی ان شاء الله تعالی چې د اوس نظامي ته مبارکباد ورکوم چې موږ خپل سرونه قربانو موږ خپل مال او جایداد قربانو په دوتیای اکثریت باندې ټول نه په واضح حل باندې چې لومبي رزلټ راځي ان شاء الله تعالی دغه 200 صوبایي ممبرانو راځي روسو په سي دریم صوبایي راځي بیا په سي ایمن ان شاء الله راځي او زه څنګه سلوي کروڑ روپے ما 100 کروڑ روپے ما دی حال کې لور کړی 100 کروڑ روپے ما د ریاض خان حال کې لور کړی او 100 کروڑ روپے ما خود خیل مازول ور کړی 80 کروڑ روپے چې د ماته خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب د طرفه فند میلاو شوی زه په دې باندې د الله تعالی شکریا ادا کوم او تاسو شکریا ادا کوم چې دا تاسو بینوا دا تاسو خلوص دا تاسو محبت دا تاسو دعاګانې چې غیر رنگ راوړل او نن بغیر منبر موږ خدمات الحمدلله په دې خاور باندې کوو د کوم چې خلکو امیدونه زمونږ نو او ان شاء الله دا یقین ساتي تاسو چې د بونیر په ګوټ کې بالخصوص د پی کې 21 په ګوټ کې ان شاء الله تعالی کوسه په کوسه ور په ور درشل په درشل به ان شاء الله کار کیږي روسو نو بیا راځو دا غینه بعد به کمپاین چلو تاسو لکه زه یو ځل بیا تاسو ته ټول شکریا ادا کوم او دا نه تمه توقع ساتم چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان سره وګپو غبانې ودرېږي د خپل مشر محمود خان سره چې خپل وزیر اعلی د بونیر ته د ډېر دور نظر باندې کتلی دي هغه سره وګپو ودرېږي او دا به ثابت کوي پر روان الیکشن کې اپوزیشن تبهم خای پاکستان تبهم خای د صوبې تبهم خای چې پاکستان تحریک انصاف نه په دې خاور باندې خدمات شوي دي او پاکستان کې لومبي رزلټ وشي د بونیر نه بدل درې ایم پی ګانو د یو مې ان شاء الله تعالی او چې مخفل دغه سلور وړ سیټونه چې خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب ته عمران خان صاحب ته تحفه کې ورکول تاسو دا وعده ده ان شاء الله چې تاسو خپل کمپاین د اوس نه چلوای کې خیر ان شاء الله دا لیکن جهانی در کوم چې پاکستان تحریک انصاف د بونیر مخکمو وسیم ده په مستقبل کې به ان شاء الله زه یو ځل بیا تاسو ته ټول شکریا ادا کوم او الله نه دا سوال کوم چې دا کم سفر دا کم مهنت دا کوم جدوجہد دا کوم کمپاین چې موږ روان کړی دی الله تعالی دې دا موږ په خیر سره منزل مقصود ته ورسي چې کامیاب موږ د پاکستان تحریک انصاف حاصل کړو ډېره مهرباني ډېر شکریا السلام علیکم